د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي د نجونو پر زده کړو د بندیز لپاره هیڅ شرعي دلیل نشته او د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړلو لپاره هیڅ بهانه شتون نه لري. شیر محمد عباس ستانکزی زیاتوي چې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو تړل کېدل د ولس او دولت ترمنځ واټن زیاتوي. خو له بلې خوا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست د دنیوي علم زده کړه د ښځو لپاره مباح بولي. د دې ترڅنګ د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د پاکستان د لومړي وزیر او د بهرنیو چارو د وزیر وروستیو څرګندونو ته هم غبرګون وښود. شیر محمد عباس ستانکزی وایي اسلامي امارت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د اسلامي امارت او د افغانستان د خاورې پر ضد خبرې وکړي. څو ورځې وړاندې د پاکستان لومړي وزیر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ادعا کړې ده چې په افغانستان کې القاعده، داعش، د پاکستاني طالبانو تحریک، ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ فعالیت لري. سلام، وخت مو بخیر. زه ذبیح الله سرات یم او تاسو له ټولو نیوز نه د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. زما بحث همدې موضوع ته ځانګړی شوی. زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي د حقوقي چارو شنونکی عبدالشکور دادرس، د سیاسي چارو شنونکی سید ذاکر الله هاشمي او د اکسوس د څېړنیز مرکز د رهبرۍ غړی محمود حنیف الکوزی. تاسو ته ښه راغلاست وایم، خونې ته بخیر راغلی. اول راځم الکوزی صاحب، تاسو ته تېره ورځ په هغو مراسمو کې چې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې جوړ شوي وو، د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ډېرو مهم موضوعاتو ته اشاره وکړه. د یو ځل بیا له شپږم ټولګي پورته نجونو ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه یې وکړه او ده وویلې چې تعلیم په نر او ښځه فرض دی. خو په څنګ کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست وزیر وویلې چې علم دنیوي علم بلکې مباح دی، په کړلو یې ثواب او په نه کولو یې ګناه نشته ده. 14 میاشتې تر اوسه تېرې شوې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. تر اوسه د اسلامي امارت مشرتابه په دې نه دي سره سلا شوي چې علم یا دنیوي علم مباح دی او که فرض. مشکل اساسي په څه کې بولئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ستاسو درنو میلمنو ته او ستاسو ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته. دا ډېر جالبه ویناوې د دواړو طرف ته د دوه طالب چارواکي دي چې مهم چارواکي دي. د دوی یو وینا یو بل سره په ټکر وي، یو یې فرض بولي او بل یې مباح بولي. بیا په عین حال کې داسې مباح بولي چې په خپله اقرار کوي او په اول ځل سره دا په یو غټ چارواکي له خولې ویل کېږي چې دا گویا که د دوی د امیر المؤمنین حکم ده او د دوی حکم چې ده دا واجب ده چې باید دوی ترسره کړي. نو اصلي خبره دا یو شی برسره کوي چې په خپله طالبانو منځ کې ډېر جدي اختلاف دی موضوع په دې موضوع باندې. د هغه طالبان چې ته یو حده پورې منځلاري دي لکه عباس ستانکزی او ځینې نور چارواکي دي، هغوی دې دا غواړي چې دغه شی یو مهم شی ګڼي او دا د خلکو حق ګڼي او په دې هم سره پوهېږي چې دا په نور اسلامي نړۍ کې د ټولو لپاره دا یو د حیرانتیا خبره ده چې څنګه طالب دومره توندلارې او افراطي سي چې مېرمنو ته د تعلیم او د هغې اجازه ورنه کړي. نو خو خبره دا ده په مقابل طرف ته تاسو د امر بالمعروف د سرپرست وزیر دا وینا تاسو واورېدئ چې هغه بالکل د خبرې رد کړې او دی ونه منلې او په دې وخت کې دا هم ورته وکړه چې دا د دوی مشرتابه له خوا نه دا حکم ده. نو دا تر څو پورې خلکو ته به ډېر هغه وایي چې دا چا له خوا نه دا کار کېږي، څوک دي چې اختلافات لري او یا د دې لپاره طرحه جوړېږي یا ورته شرایط مساعد نه دي. نو دا شی واضحه شو د دوی د خبرو نه چې د دوی مشرتابه چې دی د شي مخالف ده، هیڅ په شي کوم پلان باندې کار روانه نه، کومې طرحې باندې کار روانه. اما ډېری مشران د اسلامي امارت کله چې موږ سره بحثونو کې ګډون کوي دوی وایي چې د زده کړو مخالف نه دي او همیشه له اسلامي امارت څخه د دوی غوښتنه دغه ده څومره زر چې کېږي د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دوی کیدای شي رښتیا وي، هغه څوک چې دا خبره کوي کیدای شي دوی په خپله د دوی مخالف نه وي یا کیدای شي دوی هغه د رسمي کوم دریځ چې دا هغه یې مخالف نه، خو په عمل کې موږ ګوري چې د دې شي موانع دي، د دې چې مخه نیسي او هغه زورور خلک چې پکې دي تر دې حده پورې دوی چې مخه نیولې ده او نه پرېږدي چې دې شي ته اجازه ورکړي. خو لکه تېره هغه کې چې موږ دا خبره وکوله یو ځل بیا هغه منځلارو طالبانو ته سترګې په لاره دي چې په دوی کې دي او په دې ملت باندې باور لري، په د خلکو حقوقو باندې باور لري، واقعا د اسلام هغه اصلي څېره خلکو ته غواړي چې څرګنده کړي، د اسلام نوم نه غلطه استفاده ونیسي. نو دا خلک دوی ته پکار دي چې لکه نسقاني شو یا مثال دوی کورنۍ چارو سرپرست وزیر چې دا شو ملا برادر په باره کې ویل کېږي چې هغه ډېر حده پورې منځلاری ده یا نور هغه چارواکي چې داسې په دې باندې باوري دي چې دا واقعا دا اسلامي حق ده، دا د
دا د دوی حق باید ورکړل شي. دوی باید راپورته شي مخکې له دې چې ډېر ناوخته چې یو ملي پاڅون رامنځته شي یا د نړۍ فشار نور هم زیات شي او بالاخره په دا رقم رواني دا نظام د دوی دوام نشي پیدا کولی، نو بهتره به دوی خپله بقا په دې کې ګڼي چې دغه یو بنیادي شی ده. باید طالبان زر ته زره د خلکو دا حقوق ورکړي او د دې شي مخه باید نور ونه نیسي. خو په عین حال کې دا هم دا شی ډېر واضحه ده چې په مشرتابه کې ډېر افراطي نظر ده او د دې شي په کلکه تر څو ورته ولاړ دي د دې شي مخه نیسي. نو تر څو پورې چې ډېر قوي فشار په دوی باندې نه وي نو دوی به د بندیز ته دوام ورکړي. ډېره زیاته مننه کمکور مودان لکوزی صاحب. بیرته تاسو ته راګرځم. هاشمي صاحب، څه باندې یو کال په تېرېدو سره خلک منتظر دې ته و چې واوري چې اسلامي امارت د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، بستر ورته مساعد شوی وي. اما د 14 میاشتو په تېرېدو سره یو ځل بیا په دې موضوع کې د رهبرۍ اختلاف معلومیږي. د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال وایي چې علم په ټول نر او ښځه باندې فرض دی، اما په ورته وخت کې د امر بالمعروف وزیر بیا وایي چې دنیوي علم زده کړه د ښځو لپاره مباح عمل دی. تر اوسه پورې امارت په څه مصروف و چې تر اوسه په دې نه دي دوی توانېدلي چې دغه مشخصه کړي او د دغه اختلاف په اړه باندې یو نظر رامنځته کړي؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، سعادت صاحب تاسو ته او د ادرس صاحب ته، لوکزي صاحب ته او تاسو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه خو خپله په دې عقیده یم چې دا موضوع له ډیره څېړله هغه ته ولاړه، یعنې خبره هغه د هغه خبره خرابه سوه چې له ډیره سي هم غرب پې باندې ډېر تاکید کوي، هم په داخل کې له ډیره څېړلو څخه بیخي دا خبره یو رقم بل رقم جلوه ورکوي. او زه خو بیا په دې چورت کې یم چې د افغانستان مشکلات په دې پورې دونه تړلې هم نه ده. په هر صورت سره یو کار د وبسي، حکومت به خپل آمدګي یا خپل ستونزې به پکې حل کړي، که دا هر رقم وي. خو چونکې چې دا د څېړلو خبرې پکې ډېرې سوې، دغه ماته یو څه دا تشویش خلکو ته ورزیات کړی. دا یو بله خبره لوکوزی صاحب وایي چې د مشرانو په مابین کې دلته اختلاف ته زه اختلاف نه بولم. زه په خپله دا وایم چې دا اختلاف د رای د مشرانو په مابین کې یا په یو اجتماع کې دا یو صحیح کار ده. یعنی ضرور نه ده چې ټول خلک په یو رای باندې روان وي. یو او بل دا دروازه دې ته خلاصوي چې خلک په خپل مابین کې خبرې وکړي، خلک په خپل مابین کې یو شی وڅېړي، په ابعادو باندې کار وکړي، په هغه کې نتیجه واخلي. یعنی که چیرې موږ داسې یو هغه وي چې بالکل هلته یو رای پسې روان یو او هغه زه وایم هغه ښه کار نه ده. لكن داسې اوس د وجهات نظر یا وجهات یا تحلیل یا هر رقم چې ده د دې په مابین کې دا یو صحیح حالت ده. یعنې نظر اختلاف دی که نه؟ زه په خپله نه داسې اختلاف هم نه وي عمیق، خو زه دونه وایم چې کله دا څرګندونې د خلکو په مابین کې دا شخصي یا خدای نخواسته د تحریک په مابین کې یا د امارت په مابین کې اختلاف نه ښیي چې دوی په خپله په دې داسې اختلاف لري په خپل مابین کې لکه دا خلک چې ورته ډېره هغه وږي. خو زه داسې وایم چې دا اداري چارې دي، په اداري چارو کې امکان لري چې یو په یو بڼه وي. پرون رئیس به اجتماعي پاڼې هم تاسو ګورئ د خلکو هغه موضوعات سره چې دوی ورته اشاره کړې، دوی وایي چې اسلام خو یو اسلام دی. په دغه تر اوسه پورې ولې په دې باندې دوی سره نتیجې ته ونه رسېدل چې زده کړې فرض دي که نه؟ د وخت ضرورت ته په کتو سره تر اوسه پورې په دې باندې موږ مشکل یا جنجال سره یو وایي چې مباح دي، بل وایي چې نه فرض دي. ولې دومره پس پاتې یو؟ خو دا د ما په نظر باندې دا د پسپاتګي علامه نه ده. ګوره دغه حتی په فقهي مسایلو کې راواخلي، اوس مثلا امام شافعي صاحب مذهب لري، امام مالک صاحب هم لري، امام احمد صاحب هم لري، امام ابو حنیفه صاحب چې موږ تاسې په مذهب باندې یو. دا د دې په مابین کې چې وګورې مثال د خبرې یو لاس په سینه باندې ږدي، بل لاس په نامه باندې ږدي، یو بیخي لاس تړي نه. یعنی دا فقهي مسایل د علماو په مابین کې ډېر معمول ده، ډېر عادي ده. دا دونه خدای نخواسته دې نتیجې ته باید موږ ونه رسېږو چې دا به نو دونه عمیق اختلاف وي. حتی بعض علما په اکثره جویو کې ویلي دي چې اختلاف حتی یو مقوله ده یا حدیث ده مروي ده چې دا اختلاف چې ده د خلکو مابین کې دا یو رحمت ده. یعنی حتی ډیر مسایل فقهي مسایل د موږ نورو مذاهبو ته رجوع کړی. نور مذاهب مثال زه درته وایم، اوس د امام احمد صاحب په مذهب باندې په د حرم شریف کې تر هغه چې ته په خپله کعبه ونه وینې لمونځ نه ورته کېږي، خو د امام صاحب په مذهب باندې کېږي. په دریم چت او څلورم چت او سلم چت باندې خلک منځونه کوي. حال دا ده چې د امام صاحب په مذهب باندې دا کار کېږي چې هغه وایي چې دا د حرم شریف یا د کعبې حتی هوا تر بیت المعموره پورې دا کعبه ده. نو که چیرې ته په هوا د کعبې خواته مخ کوې نو معنی دا د ستا کعبې ته مخ کړی. یعنی دا اختلافات
یعنی دې ته نتیجه نه ورکوي چې موږ خدای نخواسته دونه په تشویش کې ولویږو چې دا نو ولې داسې کېږي له دې جهته چې معمولي په حتی په دې دنیا کې په مسلمانانو مابین کې نه په نورو خلکو کې هم دا شیان شته یو نظر لري خو مهمه خبره دا ده چې دا اختلاف د ود قضیه یعنی د اتفاق موضوع هغه ته وانه چې چلنج ده نو لهذا زه دونه ډېر هغه پکې نه وینم. یو شی هاشمي صاحب ډېری خلک دې ته اشاره کوي دوی وایي چې دا د دوی د اولادونو حق دی یا د کال نه ډېره موده کېږي دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي دا څنګه رحمت دی چې دوی اولادونه د زده کړو څخه چې قانون حق ورکړی بې برخې دي؟ ګوره خو دا خبره ما تا ته وویل ما دا له ډېرو څېړلو سره خراب سو یعنی که چیرې دا خبره دونه ډېر تاکید نه وای پیسوی زه په خپله په دې نظر یم چې دا به ډېر وختي دا موضوع حل سوی وای خو مشکل دا ده چې موږ هیڅ برنامه که په هر چي کې څېړو یعنی د موږ ټول ارتکاز په هر مجلس کې په هر دیالوګ کې په هر خبره کې چې موږ خبرې کوو بیا راځو د غجې ته درېږو یعنی دا ځای په خپله ګوره څونه تاوانونه یې کړي دي یو خو دلته هغه کوم هدف یا کوم کړنه یا کوم شیان چې د هغه عمارت ورته درلود هغه سره یعنی له ډېرو څېړلو سره داسې بلې خواته وړي دوماً دا خلک یې په تشویش کې اچولي دي حال دا ده چې افغانستان اوس خیر ده داسې ډېر مسایل راځي جنګ دلته په یو دولت کې کېږي په اوکراین کې اوس ټول شاګردان ټول له درد سلوېدلي دي دا موږ بل ورځ دلته چا یاد هم کړل په دې بحث کې دلته یاده سوله اوس دغه د افغانستان 10,000 یا 45,000 شاوخوا کې خلک له دې چې امریکا ایستلي دي په دې کې ښځې شته په دې کې نجونې شته په دې کې هلکان شته په دې کې خلک دي حتی له خپلو درسو څخه څه کوي چې اوس بیخي له خپله انسانیت لوېدلي په کیمپو کې لوېدلي دي یعنې ما مقصد دا ده چې دا شی له خپله چوکاټه څخه وایستل دا یې هم اجتماعي یو مرض وګڼل هم یې سیاست میدان ته واچول هم امریکا لاس پکې واچول هم اروپا لاس پکې واچول هم دلته د موږ میډیا تر دې چې تر دغه اهم شیانو ته توجه وکوي نور شیان دغسې د منصف توګه باندې انتقاد ورسوي بس هره خبرې چې راخلې بس دا خبره ډېره زیاته مننه کوم هاشمي صاحب کور مو ودان سلامت اوسئ د ادرس صاحب له زده کړو څخه مهمه خبره په اوسنیو شرایطو کې افغانانو ته څه ده او تر کومه ځایه پورې کوم تصمیم چې د کال نه ډېره موده کېږي د نجونو پر مخ باندې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي د 14 میاشتو په تېرېدو سره تر اوسه هم په دې اړه باندې په مشرتابه کې دغه اختلاف دی یو یې مباح بولي بل یې فرض عین بولي. بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته جناب هاشمي صاحب ته او الکوزی صاحب ته وارتوک چې زما خبرې اوري ټول ته سلامونه وړاندې کوم. خبره خو دا ده چې په یو مجلس کښې آني مسله ده په دې معنا چې ښاغلي ستانکزي د انجونو مکتب اړین ضرورت وباله او دا د افغانستان د اولادو د خلکو د اولادو حق وباله ښه خیر او بالاخره یې وویل چې دا فرض دی فرض هغه اړین حالت دی چې ضرورت یې ډېر زیات دی د اعتقاد جز تشکیلوي د مادي ژوند جز تشکیلوي په دې کې شک نشته چې تعلیم واقعا د ټولنې دپاره اړین دی بې له شکه د ټولنې اساس تشکیلوي نو دا چې ستانکزي صاحب دا خبره وکړه موزونه وه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزارت وزیر صاحب زه په دې عقیده یم چې ولو دغه صحیح هم نه وای ده باید دا خبره نه وای کړې اما ده وایي چې علمي خبره ده ښه بهتره دا وه یا یو خو خبره ده یو هنر د خبرې دی یو هدف د خبرې دی چې څه هدف پر تامینېږي ځکه که ده دا نظر هم درلودی بله ورځ به د ستانکزي صاحب سره شریک کړی وای چې ستانکزي صاحب خبره خدا ده او ده داسې دا موضوع کاملا رد کړه داسې نه دی چې صرف ویلي مباح په دې معنا چې ویل حتی د الکانو لا هم ویل یوازې د انجونو نه ویل دغه دنیوي تعلیم مباح دی په مباح اصل کې که د امیر سره تعارض پیدا سو د هغه حکم واجبیت پیدا کوي باید تطبیق شي او حجاب فرض دی
یعنې هدف یې دا و چې تعلیم ډېر ضعیفه او منتفي وشي. نن سهار نه پوهېږم چې هاشمي صاحب دوی به د BBC اورېدلي وي که نه، یو غټ دیني عالم د ده خبره ده، زه دغه نه یم نه پوهېږم، هغه وویله چې اصلا دغه استدلال چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزارت وزیر کړی دی، دا اصلا د امام شافعي صاحب نظر دی، دا حدیث نه دی او د حدیث یاد کړي. او دا یې هم وویل عالم چې دی باید معذرت وغواړي. حتی دا یې هم پر زیاته کړم چې په دیني علومو کې باید ډېر احتیاط وکړو او هر سړی چې په دیني علومو کې چنګ اچوي نو باید ډېر عالم وسي. خو په هر صورت هغه هم یو نظر و، هغه نظر د هغه و، دا د وزیر صاحب د. خو خبره دا وه چې زما نظر دا دی، لکه ستاسې چې پوښتنه وکړل، زه تعلیم او تحصیل عادي حق نه بولم. هر هغه حق چې د ولس دپاره تعیین سو د ضرورت پر اساس په یو ټولنه کښې د تقاضا پر اساس، نو حاکمان مکلفیت لري چې د هغه دپاره د تعمیل یا عملي کېدو زمینه مساعده کړي، نه دا چې بند یې کړي. دا زه په دې عقیده یم چې واقعا بېله شکه فیصله ایجاد سوې ده، بېله شکه غږ یې پورته کړی دی، بېله شکه جهان هم پر دې خط درېدلی دی، ډېر جهان. دا که ښه دی که بد دی. زه یو عادت لرم چې کوشش کوم چې خپل خلک خو بیخي دا حق ځان ته ور نه کړم چې چاته بد ووایم، بد بیخي نه وایم. زه ډېر کوشش کوم چې رانږدې سو. حتی دا چې مې وویل چې وزیر صاحب د امر بالمعروف باید په پټه دا خبره کړې وای، ولې دغه خبره رسانو ته داسې راپورته سي راووځي. اوس ډېری داسې وایي چې ګویا درس دی. اختلافي درس دا معنا لري چې ډېری سره کښېني 10-15 رهبري بالاخره موضوع مطرح سي، نو یو تعداد یو نظر ورکړي، دا یو فرد و، د خپل نظر دی، دومرې د دغه وړ نه دی چې د اختلاف عنوان ورته کښېږدي. اما د کابینې یو وزیر دی او په دومره اطمیناني ډول سره دی. شخصیت په کابینې کې نه دی، زه پر علم خبرې کوم، صحیح ده که نه. شاید یو سړی وسي ډېر عالم وسي، ولې اداري پوسټ هېڅ ونه لري، اقتصادي پوسټ هېڅ ونه لري، ډېر مسکین سړی وي. دی خپله شیخ دی او ښه خیر قابل د احترام دی هر څوک چې دی. خو خبره دا ده چې زما عقیده دا ده چې دا مصلحت د مجلس دا نه و، مصلحت د مجلس نه و. او دغه خبرې چې پر جوړې شوې دا د دې معنا لري چې دا خبره جوړه شوه. خو په هر صورت مکتب تعلیم یو اصل. بل ستانکزي صاحب یو بلې موضوع ته اشاره وکړله، د وحدت مسله و، ډېر عالي بهترینه مسله ده، او چې ټوله په افغانستان کښې لاس په کار سو، هیچ چاته د دې اجازه ورنکړو چې ځان ښه بل بد وبولي. متوجه یعنی هر څوک چې هر ځای کښېني، که په رسانو کې که په مجلس کې، که غواړو چې دا حالت د جنګ څخه راووځي، که غواړو چې د دشمن لاسونه لنډ کړو، که غواړو چې دا زموږ خلکه د یو څو وخت لپاره نه بلکې د ابد لپاره آرام ساه وباسي، نو وحدت څه شی دی؟ زور دی. دا زور باید پیدا کو. دا زور هغه وخت پیدا کولی سو چې ښه یوازې اسلامي امارت نه بلکې ته زه بل ټوله لارې په لاس ورته ورکړو چې د مشورو لارې سي، او بالاخره په دې هېواد کښې چې هغه یو قوي اصل نه چې د ټولنې هغه اساسي ستون جوړوي، او اوس وایو چې وحدت په ټولنه کې تامین کړو. ډېره زیاته مننه کوم کور مودان الکوزی صاحب. اشاره وشوله چې د نظر اختلاف په ډېری ادارو کې شتون لري، اما دا په دې معنا نه دی چې هغلته د اختلافات شتون ولري، او د دې ترڅنګ ځینې وخت داسې اشاره وشوله چې اختلافات رحمت وسیږي. د کال نه ډېره موده کېږي ښوونځیو دروازې په خلکو بندې کړي دي، دې ته د رحمت په سترګه وګورو؟ تعصب ځای ده چې ځینې دوستان د ده لپاره چې دا وښیي چې طالبانو منځ کې څه اختلافات نشته، یا مثال دا ورته دومره مهمه ښکاري چې د ملت ګټې، د ملت تعلیم، د دوی زده کړه
هغه یو بابیزه شی وګڼي په مقابل کې چې نه دا طالبانو منځ کې د نظر ځینې اختلافات ویني دا کوشش کوي چې دا وښیي چې دا اختلافات نشته درز دلته نشته حالان کې ولې نشته که چېرته نه په یو سټیج نه خبرې کوي او خبرې 100% یو بل سره په ټکر کې دي د هغه طالبانو د امرالمعروف وزیر وایي چې دا مباح ده داسې وخت کې د دنیوي علوم ته دا مباح وایي چې په خپله د یو د دنیوي علم په دغه سره یو د مایک نه چې کومې خبرې کوي دا کوم تلویزیون چې د نشریات چې کېږي دا کوم په جیب کې چې کوم موبایل فون ده دا کوم لباس چې دا اغوستی دا چې کومه کارخانه کې جوړ شوی دا ټول د دغه دنیوي او عصري علومو په مټ باندې جوړ شوی ده نه ته څنګه یو شی چې مثال دومره د ضرورت د ژوند سره تړلي شیونه چې څه ته استفاده کوي دنه استفاده کوي بیا هغه شی یو بابیزه شی ګڼي هغه بې اهمیته شی ګڼي هغه مباح ورته وایي چې دې ضرورت دې ته نشته ده نو حقیقت دا شی ده چې دوی د اسلام په نوم ځینې دعوې کوي او هغه اسلام چې دوی وایي هغه اسلام چې وایي چې دې دغه سټیج نه وایم دغه اسلام ده مخکې د ادرسې په اشاره ورته وکړله چې یو عالم د ده خبرې تر دې حده پورې رد کړي چې ویل چې بخښنه باید وغواړي نو حقیقت دا شی ده چې دوی د اسلام په نوم چې کومې دعوې کوي په دا تیر نظام کې دوی فلم اخیستل کمپیوټر انټرنیټ دا ټولو باندې پابندي و دی حرام ګڼل نو هغه څنګه اوس حلال شول د 20 کاله چې تا تبلیغات وکړ مبارزه دې وکړه دغه ټکنالوژي په مټ باندې دې وکړو دا اوس چې ستا په سر باندې د امریکا تیاري ګرځي د استعمار تیاري ګرځي او ته محفوظه نه یې ستا مشر تر اوسه پورې بیرون ته راوتلی نه شي دا نو دغه دنیا علم په برکت سره ده که نو ته کومه خپلواکي لرې ته چې مثال په خپل کور کې ښکاره خپل خلکو سره ښکاره کېدلی نه شي نو دا څنګه خپلواکي ده حقیقت دا شی ده چې دغه توندلارې ډلې افراطي نظر دا هم د استعمار زېږنده ده دا هم د استعمار توطیه ده چې دغسې خلک په موږ باندې واکمن کړي چې مسلمان د عصري علومو نه محروم پاتې شوی ده بالاخره د دنیا د رهبرۍ له سټیج نه وغورځېده که چېرته یو ځل بیا مسلمان دې ته رسي خو دغه الګوریتمس او دغه الجبرس او دغه ساینس د ابن سینا او د ابن رشد او د خوارزمي دغه خلکو چې بنیاد کې خود د ټکنالوژي کنه همدغه خلکو چې 1000 کاله پورې مسلمان په دنیا رهبري نه کوله 800 کاله په اسمانیه باندې مسلمانانو حکومت په اروپا کې ونه کو د څه شي په مټ وکړو خو د همدغه علم په برکت سره وکوله نن چې مسلمان هر ځای کې وګورې خوار ده ذلیل ده وروسته پاتې د چا لاره پاتې ده خو استعمار تللی ده یو طبقه توندلارې مستقیما یا غیر مستقیما حاکم کړي دي دغو دې د اسلام ګوره د ژوند مکمله بشپړه لاره ده دا داسې نه ده د مسجد پورې نه محدودېږي مدرسه پورې نه محدودېږي څومره چې اسلاف تاسو راواخله علما راواخله هغو دې د دین سره د دنیا عصري علوم کړي ته چې په عصري علومو پوه نه شې ته د فقه عالم نه شې کېدلی نو ولې طالبان یا دلته ورته نورې افراطي ډلې چې ولې داسې یو فاصله ایجادوي د دې تر شا توطیه ده دا غواړي استعمار غواړي چې مسلمان همداسې ذلیله پاتې مسلمان غواړي چې همداسې خوار پاتې نن چې مسلمان ته په نړۍ کې په کوم نظر کتل کېږي په ډېر ټیټ نظر کتل کېږي همدا اوس هم د طالبانو مشران خیرات نه غواړي همدا اوس هم احتیاج نه دی وزر نه کوي چې موږ په رسمیت وپېژنئ که چېرته د زور درلودلی ټکنالوژي درلودلی په خپل ځان باندې الله تعالی ورته افغانستان داسې یو ځمکه ده چې هر څه لري هر څه یې ورته ورکړي خلک ډېر استعداد لري خو دا چې ورته موقع نه ورکوي دا چې ورته فرصت نه ورکوي نو دا اصلا توطیه د استعمار ده دغه الکوزی صاحب یو بله موضوع چې ډېری خلک دې ته اشاره کوي دوی وایي که فکر وکړو فرضاً دنیوي زده کړې مباح واوسیږي نو د مباح عمل په ترسره کولو سره دغه صلاحیت به د ما وي که نه د بل چا به راته وي چې دغه مباح کار وکړه او دغه مه کړه زده کړې دي زه په خپل اولاد باندې زده کړې کوم که چېرته مباح اوسېږي څه مشکل دی د مثلا اول خو دغسې یو خبره کول ډېره د افسوس ځای ده د تعصب ځای ده چې یو څوک جګېږي او هغه ځان تعلیم وموي داسې یو خبره کوي چې د دنیا نور علما هغه نه د بخښنې غوښتنه کوي هغه ته وایي چې تا دا ډېر د افسوس ځای ده چې ته داسې یو خبره کوي چې دا داسې یو څوک دی چې داسې ښکاره د علم سره او د فرهنګ د هغه سره ته دښمني کوي او که چېرته ستاسو خبره په اسلام کې حلال معلوم دی حرام معلوم دی کوم شی چې هغه حرام نه وي هغه منع نه راغلی نو هغه هېڅوک نشي کولی چې هغه خدای او د رسول یا د اوو اسمانونو نه برش د عرش نه دا حکم د حرام کېدو نه راغلی ته څوک یې چې ته حرام کوې ته څوک یې چې ته مخه نیسې
هدف دا شی ده زما غوښتنه د هغه منځلارې طالبانو ده د هغه طرفدارانو ده چې واقعا تاسو د خدای لاره ونیسئ تاسو دې نه مو یاریږئ چې ما به دې هغه نه مقام نه لري کې تاسو تر دې نه مو یاریږئ چې مثال دغه مشران ته تقدس درجه مو کوئ د خدای د قرآن د رسول د سیرت لاره ونیسئ د دغه ملت دا نور مه ذلیله کوي تاسو وګورئ د افغانستان پولو ته لاړ شئ چې څومره خلک په تیښته دي تاسو لاړ شئ د پاسپورټ دفتر ته لاړ د پاکستان ویزا خلک په رشوتونو څخه اخلي دا څومره د افسوس دی د پاکستان په نړۍ کې یو خوار ملک دی چې خلک ټول نړۍ ته په تیښته روان دي اقتصاد صفر سره ضرب ده زموږ هېواد هغه ته زموږ هېوادوال هغه ته مجبوره دي مریضان دي مشکلات کې دي او غواړي چې د یو بچیانو ته خپل تعلیم ورکړي د تعلیم نه پاتې نه شي دوی مجبوره دي چې نورو هېوادونو ته وتښتي دا ولې دې ته ولې مجبوره یعنې حقیقت دا شی ده چې دا ظلم ده دا ښکاره ظلم ده او ظلم دوام نشي پیدا کولی هغه طالبان چې واقعا درد لري پوهه لري بیرته زه راګرځم الکوزی صاحب کور د ودان سلامت سوی د لیدونکو لنډه دمه لرو بیا هم ښه راغلاست هاشمي صاحب الکوزي صاحب څو مهم موضوعات اشاره وکړه یو دا چې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر د سرپرست وزیر نه هغه خبره کاري ساحت غلطه شوې ده او که نه ضرورت د دې لیدل کېږي چې په ټولو چارو کې باید دوی نظر ورکړي او یا هم فتواوې صادرې کړي ځکه د ده مسؤلیت په نیکیو باندې امر او له بدیو څخه منع ده ګوره زه یو څه د الکوزي صاحب خبرو ته یو څه جواب وایم داسې دی ډېره مبالغه پکې کوي مبالغه پکې کوي که چیرې موږ په دې یو کال کې اټوم جوړول خو د موږ هلکان به یې جوړ کړي که نه الحمدلله مکتبونه خلاص دي پوهنتونونه خلاص دي حتی بورسو باندې هم روان دي حتی د بورسو خبرې کیږي اوس که موږ چیرې په دې یو کال کې اټوم جوړول خو دا به یې جوړ کړي دا خو به نه وي چې نجونې کوي بیا جوړوي که نه وي نه جوړوي یعنې زه مبالغه کوم بیا هیله کوم چې دی دا د فقه او د دین علم هیڅکله په عصري علومو پورې ونه تړي د فقه او د دینی علم چې د احکام حکم د قرآن کریم څخه د احادیث د نبي صلی الله علیه وسلم څخه اخیستل کیږي هغه هیڅکله داسې نه ویل کیږي چې که څوک په عصري علوم پوه نه وي هغه فقیه کیدلی نه شي دا غلطه خبره ده دلته ډېر ډاکټران د خپل وتر لمونځ نه پوهېږي په لمانځه نه پوهېږي د روزې احکام نه دی ورته معلوم نو که چیرې په ډاکټري او په انجینري کېدل خو هغه به فقیه و که نه یعنې زه د مبالغه خبره کوم زه د دې هغه نه یم چې زه ووایم چې مکتبونه خلاص نه شي خو زه یوه خبره کوم دومن خبره دا ده چې ګوره الکوزی صاحب یو ډېر غټ آیت د تا له یاده وتلی ده دا دایمن یادوه خدای پاک وایي چې یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم تاسې اطاعت وکوئ د خدای بیا د رسول د خدای بیا د خپل ولی امر اطاعت وکوئ نو د اطاعت د ولی امر په حدود د شرع د خدای پاک کې فرض ده په مسلمانانو باندې چې وکوي اوس که دلته کومه خبره کړې دم هغه داسې خبره کړې ده چې که احیانا دا شی دا داسې څه نو د اطاعت د امیر واجب ده چې تاسې یا یې وګورئ یا یې ترتیب جوړ کړئ یا یې هر رقم چې ده خو په هر صورت سره د ما مقصد دا ده چې مبالغه امیز خبرې په دې شیانو کې چې هر وخت سوی ده زه په خپله په دې عقیده یم چې دا خبره چې دونه اوږده سوله دونه سره یعنې بیخي سره د دې اندازې ته ورسېده چې ټول خلک په تشویش کې لوېدلي دا خبرې دي لکه الکوزی صاحب چې کوي لکه دا نور خلک چې کوي د موږ ټول ګوره په دې 20 کاله کې موږ په افغانستان کې نه اټوم جوړ کړل نه موږ د ډرون ضد پیدا کړل نه موږ ښې شفاخانې پیدا کړلې ولې هاشمي صاحب ښوونځی مو ړنګولو معلم مو نه پرېښودو کار ته دا غوږ ونیسه اوس موږ په کابل کې 15 میلیونه نفوس ژوند کوو په دې 15 میلیونه نفوس کې خو دونه کړی وای چې اوس خپل مریضان موږ هغه ته نه وای لېږلی په د خپلو شفاخانو اوس به د پاکستان په سرحداتو باندې نه وای پراته یا نور دولتو ته نه تللی دا ټول پرېږده په دې کابل کې خو کېدلی سوای که نه په کابل کې خو پوهنتونونه ول نجونې هم مکتبونو ته تلل هر کار یې کول دا ولې دی چې نه کوو د ما مقصد دا ده چې په دې خبرو کې اول دا سړی باید زده کړي چې ډېر مبالغه ونه کوي بل چاته اتهام ډېر وارد نه کړي ته په دې چورت کې مه اوسه چې خدای نخواسته دلته خلک خپل ایمان خرڅوي او خبرې داسې له ځانه کوي خبره په دې کې ده چې دا خبره تر دې اندازې پورې وڅېړل سوه چې د افغانستان ټول غمونه د خلکو هیر سول ټول مقصد په دې کې ده چې که چیرې په دې یو کال کې د نجونو مکتبونه خلاص وای اوس به اټوم بم هم جوړ کړی و د امریکا د ضد د ډرون ضد بم پیدا کړی و بل بم هم داسې کړی و ټول شیان په دې پورې تړي حال دا ده
چې اوس د هلکانو مکتبونه خلاص دي، پوهنتونونه یې خلاص دي، هغه د ټول ځي خپل درسونه وایي، حتی نجونې هم له اول صنفه تر شپږم صنف خلاص دي. بیا هغه نجونې چې 12م صنف فارغانې وي اوس پوهنتونو کې خپل درسونه وایي، په خپلو پوهنتونو کې دي، پوهنځي کې دي. که دا مقطع دغه شی اوس فی الحال بنده دي، دلیل په اساس باندې بنده یا د یو شي په اساس باندې بنده. کوم دلیل هاشمي صاحب؟ اوس خبره په دې کې ده چې زه دا وایم چې دغه ډېر څه په دې پسې څېړنه سوې ده، ډېرې خبرې پکې سوي دي. دا کار یې بیخي داسې چې معضلې ته اړولی ده. ته به وایې چې د افغانستان خلک بس سبا چې د مکتبونه خلاص چې موږ به اټوم بم جوړوو، موږ به دلته موشکونه هم جوړوو. اټوم بم نه جوړوي، اما حق یې دی چې زده کړې وکړي. مکتب شته، معلم شته، چاپېریال شته. څه ګوره زه دا درته وایم بهترینه خبره دا ده، زه خو دا وایم چې باید د افغانستان خلکو ته امیدونه ورکړل سي. داسې الحمدلله د موږ د رهبري څه ډول امید ورکړل شي؟ ورته وایي دنیوي زده کړې وایي مباح دي او بیا هغوی ته ته غوږ ونیسه. دا خو د ده خبره ده، د علم خبره ده. دی به یو مستند دلیل لري دې شي ته. که درلودلی ویلی به وایي خو دا اوس د حضرت صاحب ویل چې دا د امام شافعي صاحب مذهب ده. امام خو دا هغه ته ویلې چې دا حدیث شریف دی. خو ته خو پرېږده حدیث نه، دا د امام شافعي صاحب هم خو له حدیث چې راخیستی، هغه خو مو له ځانه نه دي ویلي. یعنې امام شافعي صاحب له چا چې مذهب جوړ کړی، خو یا یې حدیث راخیستی یا یې آیات راخیستی. د ما مقصد په بل شي کې ده. مقصد په دې کې ده چې که چیرې موږ دا ټول د افغانستان دا 20 کلن ناورین چې په دې کې څونه تعدي په حقوق د بشرو کې سوی ده، څونه افغانستان پس پاته ده، څونه د افغانستان اقتصاد در بدره سوی ده، دا ټول شیان په دې پورې ربط ولکړو چې ولې په دې 3 میاشتې کې یا 9 میاشتې کې ولې دا مکتبونه نه دي خلاص شوي، دا به جفا وي. زه داسې وایم چې افغانستان نور مشکلات کې لګیا دي درګرده. دا موږ خپله وینو چې اقتصادي مشکلات موږ لرو، موږ سیاسي هغه مشکلات لرو، موږ عسکري دا اوس نن که موږ خدای ناخسته له کوم همسایه ملک سره جنګ کوو، په چیش به جنګ کوو؟ موږ کومې تیاري لرو، موږ کوم مشک لرو، موږ کوم شی لرو؟ د میلیاردونو ډالرو تجهیزات پاتې دي نړیوالو نه. څه شی؟ د میلیاردونو ډالرو تجهیزات پاتې دي. شته ګوره زه میلیاردو ډالر زه به مثال درته وایم. بل ورځ په خپله په امریکا کې کوم تلویزیون تحقیق کړی، کوم کسان چې له افغانستان چې تخلیه سوي دي دا 50,000 کسان دي یا 60,000 کسان دي، دا د ایرک په نامه باندې کوم امریکایي قراردادي ده، د هر سړي څخه 6.5 ډالر اخیستي دي. هر شی چې د افغانستان ته راغلی ده، که دا موټر دي، که دا هغه نیمه ټانګونه دي، که دغه ډېر مهم سلاس په افغانستان کې اوس موجود ده، امفور ده. دا که په امریکا کې په 20,000 ډالر قیمت لري، دی دلته په افغانستان کې په 1,00,000 حسابلی ده. هر شی په دغه رقم سره حساب کا. نو د ما مقصد دا د صحیح ده، اسلحه به پاتې، موټران به پاتې، دا خو هم پیسې دي، پیسې پې ورکړ سوي دي. یعنې هغه دروغ نه وایي، لیکن نوعي اسلحه خو موږ نه لرو چې موږ د ځان دفاع وکړو. دا خو دروغ هم نه دي، دا داسې نه چې پټ دي له خلکو. ډېره زیاته مننه. نو خبره په دې کې ده، د ما مقصد دا ده چې زه څه وایم، زه وایم د افغانستان خلکو ته، د افغانستان میډیا ته، دا ټولو اکاډمیسین خلکو ته دا وایم چې وورونو دغه موضوع یارې دا پرېږدئ، دغه خبره پرېږدئ، یارې په نورو موضوعاتو باندې بحث وکوئ. خلکو ته هم تشویش اچولی، د خپل مجالس هم په داسې شي اخته کړي دي چې هغه مثال د خبرې هغه نتیجه یې داسې بالفعل نه معلومېږي چې اوس موږ په باندې تمام ورځ بحث کوو، هغه ته هغه خلک یې ټول په تشویش کې ډېره زیاته مننه کوم. کور مودان دادره صاحب، دغه موضوع تاسو ډېره ښه څېړئ. د یو ناظر په توګه دغې ورځ نه چې اسلامي امارت واک ته رسېدلی، د نجونو پر مخ یې د 4م ټولګي نه پورته دروازې تړلې دي. مونږ د دې په خاطر باندې چې مونږ د ولسونو حق او حقوق دی، قانون قرآن عظیم الشان حق ورکړی دی، د دې په خاطر باندې مونږ دغه بحثونه پې کوو. تشویشونه موږ زیږوو او که نه په لوی لاس د نجونو د مکاتبو دروازو تړل، هغوی بیرته کور ته شړل او تر امر ثاني پورې معلوم هم نه ده چې امر ثاني به څه وخت پورېږي. واقعا تشویش چا رامنځته کړی؟ خبره خو دا ده چې دلته چې موږ تاسې ناست یو، زه په دې عقیده یم چې ټوله اتفاق د نظر لرو چې تر بندېدو یې خلاصېده معجله، تر بندېدو یې خلاصېده معجله. اوس دا تشویش هغه چا پیدا کړی چې بند کړی دي، ځکه خو موږ تاسې 4 سره توافق لرو چې خلاصېده یې معجله. ضرورت دی باید تعلیم وکړي، درس وکړي، په هر صورت سره دی چې که وغواړو چې دا موضوع وایو ډېر یې نه شو، یو څو دقیقو دپاره به وایو چې صحیح ده، اما په هر صورت یو بندېدل دی، یو دا آزاد وه، دو مکتب ویل، ټوله دوستان په دې عقیده دي چې دا د دوی حق دی په شرعي لحاظ، په قانوني لحاظ. اوس نو دا تشویشونه ټوله زه په دې عقیده یم چې هغه چا میانست او د ډېره غټه معضله هم نه ده. ته وګوره جهان هم وایي چې دا کار، تاسې وګورئ د ملګرو ملتو کې چې مجلس وسي هغه نیم نارې وایي. زه هم اصلا دغه څه ستونزه ده چې زه د 1 ساعت دپاره ډېر عاجل دا خلاصوم،
مشکل ځکه زه خو چې دلته یم مادي تاریخ یم تاسو دوستانو زه په افغانستان کې د اووم صنف نه تر 12 صنف ټوله د نارینو سره جدا وه دا یو دوهم دلته ځوان استاد هم نه پرېښوی چې دغه وای نر وای یا به سپین ږیري وای یا ښځې معلمین وای ځکه ما په معرف کې یو څه وخته کار کړی دی خو په هر صورت یعنی ځای مو درلود ځای لرو اما ډېر ښه مکتبونه ساحه لري ځکه دولتي مکتبونه ونه شخصي نه خو په هر صورت زه هیڅ نوع مشکل نه وینم اما درد خو دا دی درد خو بل شی دی سربیره پر دې چې زما مکتب نه راخلاصي ګوري چې د یو کونج نه راخبره راپورته سي چې دلته د دوی عنعنات دا نه مني سبحان الله دا نو پر ټپو داسې د مالګې تویول دی چې سړی غواړي چې دستي ور ولاړ سي اما دا خبر د نن نه 10 میاشتې مخکې د پاکستان لومړي وزیر هم کړی و چې افغانستان کې فرهنګي زه هغه ښه یم زه په داخل کې چار خبره کوم یو بل ته زه داخل یم حق لرم هر څوک یې کوي که ښه خبره کوي بده باید ونه کړي سبا سره کښېنو غواړو چې واحد نظر پیدا کړو زه ملامت یا بل ملامت اما پردی چې دا خبره راته کوي او غواړي چې ما ته رهنمایي وکړي یا د ملګرو ملتو پر منبر راوخیږي او خبرې راته کوي یا دلته آرام ناست دی ټوله دوی مکتب ته ځي ولې زه کله چې د مکتب نوم نیسم نو دوی وایي چې دوی د دوی په عنعنې و عرف تعامل کې دا نسته او دوی نه غواړي یو شی د درست صاحب مکتب موږ د دې دپاره وایو چې اتوم جوړ کړو مکتب د دې دپاره وایو چې یعنې هغه څه چې د اوس نړیوال ځینې هېوادونه که اتوم جوړوي هغه کلونه ښوونځي او دغه پرېښي دي په مخې مکتب نه دی سولی معلم نه دی وژلی کوشش یې کړی دی په ځان یې هر رقم فشار راوستلی اما د معلم دپاره او د شاګرد دپاره یې ښه زمینه برابره کړې پاکستان اتوم چا جوړ کړو هغه د کس نوم چې ښودل کېږي ویل کېږي چې هغه خپله هم افغان ګوره تر حق نه به تیر نه سو صفت یې نه کومه پاکستان رهبري د ځان دپاره هوښیاره ده په دغه څو ورځو کښې خبرې را جوړې کړلې نن ما واورېدله چې امریکا وایي که شپه وه چې زه به د پاکستان سره خپل پروژې او پروګرامونه یو ځای مخ ته بیایم ولا عجیبه ده ځکه په افغانستان کې موخه یو موخه لرو ما لرګي رااخیستې دي زه باید د جان سره لرګي واخلم یا زه دولت لرم ورسره تعامل کوم هېڅ دا خبره هم نه کوم هر څه چې مې وکړه ومې کړل کمی په زور وایستی کمی په سلا وایستی کمی په رضایت وایستی کمی په قرارداد وایستی خو په هر صورت اوس نور څه ضرورت لرم چې غواړم چې داسې مشکلات پیدا کړم د 10 میلیونه ډالر یې برای ورته ویل چې درته درکوو 10 میلیونه ډالر ما واورېدل د دا دوی شوي افغانستان کښې وایي چې دغه دي دا ټورستان په افغانستان کې دي ته ښه واز ونیسه زه په ډوډۍ ایران یم هو ډوډۍ نه لرم زه خپله تمامه ورځ ناست یو سره خبرې کوو چې څنګه یو مدرک پیدا کړو چې دا زموږ خلک آرام سي په ټولو برخو کښې د رهبري نه نیولې تر موږه پورې دغه رسانه هم دغه معنا لري یعنې دلته چې ته ناست دا دوستان چې ناست هر څوک چې خبرې کوي د دې دپاره چې د حل لارې پیدا کړو اوس زه ګرځم چې د حل لاره نو دا خو صلاح غواړي دا تسلیه کول غواړي دا ټورستان متوجه نه دا تا دا کلمه ده کومه زده کړل پرون دې پر ما تاوانول چې په افغانستان کې دی او اسامه ستا په خاوره کې پیدا سو متوجه نه پرون دې ماته ویل چې مکتب په در نه خوري پرون دې ماته ویل چې سړک په در نه خوري پرون دې زما په منځ کې بې اتفاقي اچوله یو دې په یوه نام بل دې په بل نامه تنظیمونه جوړولو او ټوټې دې کړو څو وار دې زما اردو خراب کړي څو وار دې زما وسله یوړه په پاکستان کې سودا شوه بالاخره اوس راغلی د ملګرو ملتو په دفتر کې ولاړېږي او وګوره څومره هوښیارانه وایي راځئ چې دا مشکل د جهان په همکارۍ څخه ځینې لرې کړو یعنې مشکل خو په موږ کې شته زه وایم چې یا مشکل قطعا په موږ کې نشته افغانستان ټورستان نه لري افغانستان د ټورستي قرباني سو په افغانستان کښې ډېر بیچاره مظلوم صادق او پر خپل خاوره مین خلک ډېره زیاته مننه کوم در صاحب کور مو ودانه لکوزی صاحب د دوستانو خبرې به مو اورېدلې وي یو موضوع چې تاسو ته مستقیما راجع و هغه دا وه چې په ځینې موضوعاتو کې یا مواردو کې دوی ویلې چې مبالغه صورت نیسي د دې په اړه باندې ستاسو ځواب غواړم واخلم ګورئ اصلا دوی چې مبالغې خبرې کوي دوی دا وایي چې تاسو ته چې دا شی څومره مهمه ښکاري دا دومره مهمه نه ده
اصلا مغه فکر د مغه طالبي فکر د مغه په ډېرې بخښنې سره هاشمي صاحب دا یو افراطي فکر ده چې تاسو د یو داسې مهمې موضوع ته چې زما په میلیونو د افغان ملت خویندې لورګانې هغه د ښوونځیو نه محرومه کېږي او تاسو وایئ چې دا خو ایټم بم نه شي جوړولی په دونه وخت کې. زه به تاسو لږ مخته به لاړ شو. دا امان الله خان په هغه وخت کې په کابل کې د ریلوې کار شروع کړو، برقي موټرې راوستل. دا ډېره پخوانۍ خبره ده. انګریز پوه شو چې د سره نه کېږي، نو ډېر احترام او عزت یې ورسره وکړو، یو په رسمیت یې سره وپېژند، نو بالاخره دې ته قیل شو، یو خپلواک هغې په توګه ومني. مګر پوه شو چې دا ملت ما چې تاسو مخکې ویلې چې دا د استعمار دا توندلارې ډلې د استعمار زېږنده دغه کوم فکر چې مسلمان ته ورکوي او دغه مسلمان ګوره کوشش دا کېږي چې اسلام د ژوند یو مکمله لاره ده. که ته ډوډۍ خورې څنګه ډوډۍ خورې، که بیت الخلا ته ځې سره رقم لاړ شي، او که خپل مېرمنې سره رقم ته سلوک کوې ته سره رقم وکوې، که ته سیاست بهرنی سیاست سره رقم وي، ستا اقتصادي سیاست څنګه وي، دا ټول اسلام د ژوند یو بشپړه لاره ده. دغه طالبي فکر چې دوی دا کوشش کوي چې اسلام د ساینس ټکنالوژي او د نورو نه بیل کړي، بالاخره مسلمان منځوي کی. امان الله خان که ستا پریښې اوس به تا پاکستان چې په دومره کم وخت کې چې ټول عمر یې 15 کاله رسېږي، دا په دومره عمر کې د وکول چې ایټم بم جوړ کړ، هغه هم وګورې عبدالقدیر څوک، هغه هم په خټه یو افغان و. نو خبره دا شی ده چې پرې نه ښودل شي. دغه وخت په وخت استعمار کوشش کړی چې دغسې ډلې په موږ مسلط کړي چې زموږ ښوونځي ورانې کړي، زموږ مکتبونه وران کړي. په دغه تېرو 20 کالو کې تاسو وګورئ، د تېر 20 کاله پخوا نقشه وګورئ او اوس وګورئ. د استعمار مسلط یې کړي دي که نه؟ دوی 48 هېوادونو ته ماتې ورکړې او افغانستان مو وروسته له کلونو ازادي ترلاسه کړې ده. ګوره که چېرته همدغه استعمار بیا وغواړي، که چېرته پالیسي تغییر وشوه، نو تاسو باور وکړئ چې په زر د 3 ورځو کې به د افغانستان بیرته تخلیه کړي. همدغه طالب مشران به تاسو ګوري، یو به په افغانستان کې نه، دا به بیرته په پاکستان او په ایران او په دې ځایونو کې ناست وي. بیا به زموږ کلي ورانېږي، بیا به زموږ بانډې ورانېږي، بیا به غوبل په همدغه خلکو وي، بیا به په همدغه هېوادوال وي، همدغې به بمباري کېږي. ګوره ستونزه د طالب په فکر کې ده، یا د دوی شعوري دا کار کوي او یا دا ده چې غیر شعوري تر دوی په مغز باندې دومره کار شوی ده چې ګوره دغه موضوع وایي څنګه دومره یادېږي، دا ولې دومره څېړل کېږي. اصلا زموږ او د دوی په فکر کې ډېر زیات توپیر ده. دوی دا وایي دا شی بابیزه ګڼي، دا مهمه نه ده. ته خو پرېږده، یو 20 کاله خو پرېږده، په دغه پوهنتونونو کې، په دغه برطانیه کې، په دغه اروپا امریکا کې څومره افغانانو چې څومره بورسونه راتلل، د طالب راتګ سره هغه ټول ودرېدل. دغه څومره افغانان په خپل مصارفو راتل خارج کې دا تحصیلونه کول، دا ټول ودرېدل. زموږ خویندې هم راتللې. کله چې ایران کې انقلاب راغی، همغه چې موږ او تاسې سختدریځي اخوندان ګورو، همغوی ساینسدانان په هر مسلک کې هغه ملا ته هر شی ورنه که اوس خو چور لګېدلی ده په هر وزارت باندې، په هر سیاست باندې ملا دا هر مسلک ته نه ګوري. ګوره قرآن ته مستري آیات راغلی چې ته حقدار ته وسپاره، ولې نه ورکوې؟ ولې ته هغه خلک چې د دې وړتیا نه لري تا مقرر کړي سر چې طالب ده؟ ولې دا ملت کې یوازې طالب ده، دا نور قشر حق نه لري؟ ګوره خبره دا شی ده چې تا هغه جنګ د واک دپاره و، دغه اوس هم چې دا سټیج ته تا ته راځي، طالب ته توجیه ورکوي، دغه نادودو ته توجیه لټوي. دا څوک دي؟ دا هغه څوک دي چې دا وایي چې د اولوالامر تاسو اطاعت وکړئ. د خدای او د رسول هغه مهمه ده. که ستا مشر د خدای او د رسول په لاره روان نه وي او دغه عمل په ښکاره د خدای او د رسول هغه سره په ټکر کې، لکه اوس چې د تعلیم مخه یې نیولې ده، ته باید راپورته سي، د ګریوان نه یې ونیسئ. ته ورته ولې توجیه لټوې؟ ستا لپاره باید دا ډېره مهمه وي. نو حقیقت دا شی ده چې دوی دغه کومه تګلاره چې پیل کړې ده، دغه د دې ملت په خلاف ده، د دغې بربادۍ لپاره ده. که چېرته دوی ملت پرېښودل سي چې دوی 10 کاله 20 کاله تعلیم وکړي، درس ووایي، هغه به په فیزیک کې، په ساینس کې، په طب کې هم به شفاخانې جوړې سي، هم به اټوم بم جوړ سي، هم به موږ به واقعا په واقعي توګه افغانان به خپلواکه سي، د خپل اقتدار خاوند سي. دغه ذخایر ډېره زیاته مننه کوم ملک کوزی صاحب. خاوندان به سو، چاته به احتیاج نه وي، خیرات به نه غواړو. موږ تاسو احتیاج محتاج خوار او ذلیله کړي یو او ورځ تر بلې انزوا ته رسېږو، او ته اوس هم لګیا توجیه ورته راټوي، ته اوس هم لګیا چې ما ته وایي چې دا مباح ده. کور رمضان خیر صاحب، مننه صاحب چې د هاشمي صاحب واخ ونیسو. هاشمي صاحب خدای دې وکړي چې قناعت مو ترلاسه شوی. او الکوزی صاحب خو ماته اوس معلوم سو یو فیمینیست ده. دا فیمینیستان دي چې دایما د ښځو په پوشیانو کې غږیږي او نر بیخي په هغه دنیا کې حق نه لري. تر دې اندازې پورې چې په اروپا او په دې ځایو کې
بیخي حتی سړي د یو بل کیفیت ته ورکړی. نو فیمینیست دا فکر چې دا دی د افغانستان د اوسنۍ شاګردان دا نران چې په پوهنتونو کې سبق وایي دی ته هېڅکله توجه نه کوي، نه یې ورته ویلي دي. په وزارت تحصیلات عالی کې چې کوم په اکادمیک شکل باندې کار کیږي یا فساد مخه نیول کیږي، پوهنځي فعاله کیږي، یا خلک کوم کارونه کوي د دې بیخي یادونه نه کوي. دا نن ورځ چې دلته په صورت عموم سره د هلکانو نه مکتبونه بند دي، نه پوهنتونونه بند دي، نه دا شی سوی ده. دا یې په خپله فیمینیست فکر لري، غواړي چې فیمینیست فکر دلته تطبیق کړي او فیمینیست فکر په افغانستان کې نه چلیږي. دا دی باید پې باندې پوه سي. او رالو په دې کې ګوره دی په خپله افراطي ده، دی په دې افراطي ده چې دی د حق او د باطل توفیر نسي کولی. د دې په مابین کې دی په خپله فصل نسي کولی. دی په دې اندازې باندې د دې خلکو ټول فکر طالباني بولي. نو زه به تا ته ووایم، زه یو پوښتنه له تاسو څخه کوم، زه داسې نه وایم چې د تعلیم مخالف یو، لکه د ادرس صاحب چې وایي موږ ټول په دې کې موافق یو چې باید تعلیم د اسلام په چوکاټ کې ټولو ته وسي. اوس ګوره په افغانستان کې چې کله زه د ظاهر خان دوره م پرېږده، د امان الله خان چې دی بیا د انقلابونه پې بندي کېدل، بیا چې لا هغه ځکه د نادر خان وکړل، بیا چې ظاهر خان وکړل، بیا چې داود خان وکړل، بیا چې کمونستان وکړل، بیا ریبلاریزم وکړل، دا څوک ول؟ د افغانستان چې تباه کړل دا څوک ول؟ دا ډاکټران ول، دا انجینران ول، دا خلک ول چې په خارج کې درسونه یې ویلي وو، ځانونه یې خرڅ کړي وو، د یوه قدر په نامه باندې، د یوه مسلکي کس په نامه باندې دلته اغلاوې کولې، اغلاوې وکړې، د افغانستان یې تباه او برباد کو. دغه طالب چې دی طالب فکر ورته وایي، دغه طالب څو وارې 3 وارې ژغورلی دی د افغانستان له دې ناورې نه څخه. دا خلک چې اوس په دې انداز باندې ځان هغه کوي. نو اوس خبره په دې چې داسې ما له اوله ویل، ګوره زه خپل دلیل دا اوس هم په دې پروګرام کې درته وړاندې کوم. په دې مقدمه د پروګرام کې دا خبره وسوله چې د تعلیم خبره ده او نواز شهباز شریف داسې ویلي دي. ګوره دا پروګرام د موږ ختم سو، موږ په هغه موضوع باندې هیڅ خبره نه ده کړې. دلیل یې څه شی ده؟ دلیل یې دا ده چې موږ په هغه ځای کې ځان ټکوو چې هغه ځای د ما په نظر باندې چې دا به یو داسې وخت به راشي دا مشکل به هم حلي، خدای پاک به دا مشکل به هم حل کړی. خو د افغانان له تشویش ته نه مشکل صاحب ټول دغه مشکل دی، دغه ټولو نورو بدبختیو زیږنده بولي. که چېرته مکتب نه وای بند کړی، امکان شته په ملګرو ملتونو شورا کې موږ او تاسو استازی وای او د پاکستان لومړي وزیر دا جرأت نه وای کړی. دا د په دې خبره نه ده، دا د تا په یاد دي چې دا د مکتبونه به هم خلاص شي او دی به دا خبره نه مني. ګوره دا خبره په دې ولاړه ده، د مبالغه چې ما وکول، چې ورته مې ویل د فیمینیست فکر لري. ګوره له اوله تر اخره د هلکان هغه مکتبونه نه دي یاد کړي، د هلکانو پوهنتونونه نه دي یاد کړي، د نجونو پوهنتونونه یې نه دي یاد کړي، د نجونو درسونه یې نه دي کړي، وایي تعلیم یې بند کړی. خو ته مبالغه کوې، ته د دې دپاره چې دا ملت ته خپل زار په ګوړو کې تیر کې، ته وایې تعلیم مخه یې نیولی و، داسې سوی و، داسې سوی، ته به وایې ته خو دا نور څو لکه 1 میلیون کسان درس وایي دغه ول نه یادوې. که چیرې د افغانستان پیشرفت کېدل، خو دا خلکو کې خو به هم یو 1000 نفره پیدا شي د افغانستان ډېره زیاته مننه کوم هاشمي صاحب. کور دې ودان خیر رسید. ادرس صاحب ډېر کم وخت دی، اوس که راشو د حل پر لارو چارو. هاشمي صاحب مخکې ښه اشاره وکړه چې دغه ورځ نه چې مکتب و دروازې بندې دي، موږ او تاسو په همدغې باندې بحثونه دي. د حل لار څه ده؟ څه ډول یو خبره به زه درته عرض کړم، هغه دا چې په افغانستان کښې دغه د افغانستان د خرابي اسباب په لومړي ګام کښې جهالت و چې خارجیانو په موږ کې نفوذ کاوه او دا نفوذ یې وکړ. د هر وګوره که د داود خان وروسته اتحاد شوروي دلته راغی، نو امریکا ډېر کوشش کوي چې اتحاد شوروي دلته بند واچوي او د مجاهدینو سره یې کومکونه کوله. اوس نو زه پر مجاهد باندې دا تاوان کم، بیا مجاهد نه تاوانوم، خو پر هغه چا تاوانوم چې مجاهد یې خطا ایستله. متوجه نه، دا بل فرق لري. په ټول افغانستان کې چې راغلي ډاکټر شریفه سړی دی، انجینر شریفه سړی، هر صنف او قشر په خپل منځ کې هم شریفه لري او زموږ اما اشاره وشوه چا چې لوړې زده کړې درلودلې مخکې اشاره چې افغانستان هم هغوی خرڅ کړل. یا لوړې زده کړې په هېڅ صورت سره سبب د خرابي باید ونیسي. خرابي په تحولاتو کې وه، بې وخته تحولات چې په دې تحولاتو کې امکان لري چې یا زمان نه ورسېدلی یا د خارجیانو لاس پکښې کې و. اوس راځو دې ته چې زه خپل پیشنهادونه وکړم. بله مهرباني. زما اول پیشنهاد دا دی چې راځئ چې دغه شعار وګرځوو چې د نفاق پر ضد باندې جهاد وکړو. هر ځای چې وي، که پوهېږم چې یو څوک ساوه کوي، یو څوک اشتباه کوي، ډېر سبب و اشتباه یې ډېر عاجل په سره خط بدله نه کړم، نو که مې بدله کړل هغه سړی مقاومت کوي، دا خو عجبه ټولنه ده د نفاق پر ضد. دوهم راځئ چې په ټولو برخو کښې د جهالت پر ضد مبارزه وکړو.
دریم راځئ چې ښه د نفاق پر ضد هو جنګ پر ضد څنګه کولی شو چې څوک دا زموږ خاورې ته جنګ رانوي په هر وخت چې کوشش دی چې زما خاورې ته جنګ راوغځوي کوشش دی چې ما په جهالت و بېسوادي کې وساتي کوشش دی چې ما په نفاق کې وساتي که زموږ دوستان په هره برخه کې چې دي امارات نه نیولې تر کښته پورې راځئ چې دغه شعارونه خپل کړو یو بل شی به هم درته ووایم چې دا یو خبر ده او هو که غواړئ چې کامیابه اوسئ نو خپل نظامي سازمان قوي کوي نظامي سازمان باید ملي سازمان وسي ډېره زیاته مننه کوم کور مو ودان سلامت اوسئ چې خپرونه کې مرا سره ګډون وکړو قدرمنونکو له تاسو څخه مننه کوم تر بیا د خدای په امان